ځکه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شهید چې څو وخت کې په قیامت کې راپاسي نو د دا ویني او د شهادت دا زخمونه چې دي دا به د مشک او د عنبرو په شان خوشبوئی کوي. د دې به دومره عظیمه خوشبوئی وي چې ټول د قیامت هغه د حشر میدان به په معطر کی. اوس دا شهید چې څو وخت کې په قیامت کې خپل رتبه وګوري او د خپل مرتبه او خپل عزت وګوري نو دې بداوي چې یا الله کاش چې په دنیا کې زه ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل خدای چې زه ژوندی کېدی او بیا قتلېدی بیا ژوندی کېدی بیا قتلېدی بیا ژوندی کېدی بیا قتلېدی یا الله چې زما ټول عمر په دې کې تیر وې چې ژوندی کېدی او قتلېدی ځکه چې د دې شهادت خو ډېر لوی مقام. علما وایي چې په دې ورځو کې امام حسین ته د شهادت رتبه ملاویدو کې لوی راز داو چې امام حسین د پیغمبر نوسیو او حقدار د نبوتو نو نبوت چونکه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شوه او نو الله هغه رتبه ولا ورکه چې په نبوت پسې اٹیچ دویمه رتبه ده. شهادت چې ده په نبوت پسې دویمه رتبه ده. نو د دې وجنه الله اهل بیت رسول ته رتبه د شهادت ورکړه چې په نبوت پسې لګیدل رتبه. نو زما عزیزانو حدیث کې راځي چې یو سړی پاک ما چې مړکینو په دې خپل کټ پوزي مې مړکاوه یا الله ما چې مړکې نو ما په جنگ کې د کافرو سره شهید کا باغی کې مې مړکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کدیش پکې دا سړی په خپل مرګ مړ شم الله به په قیامت کې د شهیدانو په ټولي کې حساب کوي. خالی په دې نیت باندې خدا دا چې نیت صحیح وي دا سه نیت نه لکه یو بوډای خزا دا مسله چرتا اوریدلې ونه د شپې چې سملاسته ویل خدای ما په غزا کې شهیده کې نو په کلی کې د شپې ډزې شوې چې ډزې شوې نو دې په کړه کې خیال وکړو چې را تخکاری چې ډزې دی او اسنه چې په مونږ سوکراله وی یا الله د ماخام دوام چرته قبول نه کی مطلب چې شهیده مې نه کی چرته. نو نیت داسې نه نیت داسې حدیث کې راځي چې شهید چې دی دا یا په ګولۍ لګي یا په توره ووالی شي یا په غشي لګي. نو دا سړی د دې شهادت د ګولۍ لګېدو یا په توره د والو یا په غشي د لګېدو درد به څومره وي. اوس په ګولۍ چې سړی ولګي څومره درد کوي یا په توره سړی نه سر غوس کې یا په دې ملا ووهي یا په سینه ووهي. پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې شهید چې کومه ګولۍ باندې ولګي یا په کوم توره ولګي یا په کوم غشي ولګي د دې تورې او د غشي او د ګولۍ درد دومره نه لکه سړی کې چې ازغې نه دا درد دومره نه. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې شهادت په اسلام کې ډېر لوی مقام ډېر لوی مقام. دغه وجه وه چې دا مقام صحابه په سترګو لیده نو دعا به دا کوله او شوق به داو لکه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هغه په دې تمامو جنگونو کې شریکو
او په دې بدن باندې یو انچای ځای داسې نو چا د غشو د تورې نه وتی نو یو انچای ځای او چې مړ کېدو په کټ مړ نو الله ته التجا وکړه چې یا الله په بدن کې می انچای ځای نشته چې د تورو د غشو نه دی وتی خدای په جنگ کې د شهید نه کړم چې اوس می وجنې نو دا د بې غیرتۍ په مرګ می وجنې کټ او پوزي باندې خوار سړی مړ کېږي خدای دا د بې غیرتۍ مرګ دې ماته نصیب کو کاش چې زه دې په جنگ کې قربان کړی زما عزیزانو د شهادت هغه مقام حضرت حنزله رضی الله تعالی عنه د جنگ احد لومبنۍ شپه ده او د حضرت حنزله واده شوی دی او د ده د واده لومبنۍ شپه ده د واده لومبنۍ شپه ده او اوده دی خوب ګوري په شپه کې چې هغه زه چې په جامع نما هغه محبوب زمانن د احد په میدان کې په وینو رنگ دی نو الله اکبر کو د کټ اعلان دی ټوپ کو چې د کټ ټوپ کو نو هغه ناوې رستو نه د لمن نه راونی وو ویل حنزله ولی خوب کې ویریدي وی چې نه طبیعت خراب شو وی چې نه وی ولی ورته بیبي خوب می ولید چې جناب محمد رسول الله د احد په میدان کې د دشمن د لاس غاښونه مات دي او په وینو رنګ دی احد ته ځم اناوی ورته وی او حنزله د خدای بنده د واده لومبۍ شپه دې ده سمله په ارام ارام وکه په دې شپه جنګونو کې څه کوې حضرت حنزله ورته وی او ناوی دی کې شک نشته چې زما د واده نن لومبۍ شپه ده خدا یاد لره بیبي چې په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي یا به تا سره مینه کوم یا محمد رسول الله سره زما دې په خدای قسمی تا غوندې په زرګونو ناویانې دي زما د محبوب د خپو په خاورو کې قربان شي توره واغسته ولاړو احد ته چې ورسېدو جنگ شروع دی او صحابه لګیا دي یو بل لګیا دي جناب محمد رسول الله پروت ته غاښونه مبارک مات بی بی عائشہ او بی بی فاطمه او براوړه او لګیا دي د پیغمبر نه وینې پاکي د چې پیغمبر په وینو کې ګنده ولید نو سینه واچول د کافر په جنگ باندې داسې جنگ شروع کو چې صد پاسه اتیا غشي د پسینه کې ولګي داس نه راو غرزیدو انا لله و انا الیه راجعون چې جنگ ختم شو جناب محمد رسول الله پختنه وکړه چالکه مونږ خو جنگ لراغلیو نن د حنزله واده چې څه چل بشوي صحابه ورته وی راځه یا رسول الله چې د حنزله واده درته وخیم چرای وستو حنزله په خپل وینو کې خړو پروت سردار کونین ورته ودرې د سترګو مبارکونه ډېرې اوښې وبېدې او وی فرمایل چې حنزله واده دې ته وی لکه تا چې کړی اوچت کوي جنازه اوچته کا صحابه ته وی چې دله به غسل او کفن نه ورکوي په د خپل وینو کې به خخوي جبرائیل علیہ السلام راغه ورته وی چې یا رسول الله د وادړم بنای شپوا د چې جنگ لراتلو نو غسل نه وکړي نو ما ته حکم شوه دی چې نن به د جنت ملائکی حنزله ته غسل ورکړي
نن به د جنت ملائکی جبریل به اوبه راوړي او د جنت ملائکی به حنظله له غسل ورکوي. اوس که تاسو له الله توفیق درکړ او د جناب محمد رسول الله حدیث مویل نو په حدیث کې به وګورئ چې د حنظله روایت او نوم راځي نو هغې سره لیکلي څه حنظله غسیل الملائکه هغه حنظله چې چاته ملائکو غسل ورکړی حنظله غسیل الملائکه. نو عزیزانو شهادت هغه مقام دی چې هغه له غسل ورکولو له ملائکې راځي. بیا نو دې میاشت کې لویه قربانی د اسلام شوې ده، لویه قربانی عظیم په 72 کسانو باندې د کربلا په میدان کې صرف په یو ټکی باندې جنگ شوه چې هغه قرآن چې زما په کور کې نازل شوه او زما د نیکه په کور کې نازل شوه دی. اے یزید ته دا هغه قرآن د دفعات او خلاف ورزی کې زستا بیعت کولو ته تیار نه. جنگ وکړه خپل بال بچ ماشومان دا ټوله په قربان ک. یو تازه ماشوم شوه د کربلا په خیمو کې غیږ کې او په غوږ کې ورته بانګ وي غش راغی او دا ماشوم په دې مرای کې ولګېد او دلته دی ووت. امام حسین هغه وینې راواغستې او اسمان ته لړه کې وی خدای ته ګورې چې ما د نن پیدا شوی ماشوم هم ستا په دین باندې قربان کړ. نو عزیزانو دعا دا کوئ چې مونږ کې د هغه قربانه ماده خدای پیدا کړي. برای نام مسلمانان مونږ یو، اسلام کوو، د اسلام نامه لیکن چرته چې د اسلام خلاف اډې دي په مونږ آبادي دي، کډم خانی دي په مونږ آبادي دي، که بایسکوپونه دي په مونږ آباد دي، که د آرامتوب مرکزونه دي په مونږ آباد دي. نو اسلام هم کوو او د ډمتوب اډې را باندې آبادي دي. نو دی وجنا او دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. دو رنگی مکوئے منزونو تم روان شي التا بلیټونم کوي، منزونو تم روان شي التا جده په نشترحال کې ډمتوبونم ګورئ، منزونو تم روان شي سینماګانو تم ځئ، منزونو تم ځئ، بلو پرنټونم چلوئ، بلو پرنټونم ګورئ. نو دا دورنګي دا او د دورنګي اسلام چې دی دا منافقت دی او د منافقت سزا به د کافرو نه زیاتې. واخر دعوانا نن یو مسله ستاسو په دماغ کې نول دي او هغه مسله دا ده چې شهید لفظ چې دی دا په مسلمانانو کې عام طور باندې یادېږي او بیا په مسلمانانو کې شهید زیات تر مستعملم ډېر دی چې څوک بې ګناه مړ کړی شي وای دا شهید شو. نو نن دا یو باز تاسو مخکې کول دي چې د شهید تعریف څه دی او شهید چاته وایي. عزیزانو عربي ژبه کې شهید لفظ چې دی دا د فعیل وزن دی او فعیل وزن چې کوم دی عربي لغت کې کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي. نو شهید د فعیل وزن دی. په دې مقام کې شهید چې دی دا په معنا د مشهود باندې دی. مشهود په عربي کې هغه شی ته وایي چې دته څه شی حاضر کړلی شوی. نو شهید په معنا د مشهود او مشهود وایي هغه شی ته چې دته بل شی حاضر کړلی شوی. شهید په معنا د مشهود نو دته څه شی حاضر کړلی شوی چې دته شهید وایي. نو حاضر کړلی شوي دو ترجمه علما وکړي. یا خدغه مړی ته شهید ځکه وایي چې د مشهود له بالملائکه دی،
دته د ساختو پټیم کې ملائک حاضر ولاړ وي او د دې استقبال کوي او دا ورته وایي چې تان قریب چې ډېر زر جنت ته روان او یا مشهود له بالجنه دته شهید ځکه وایي چې د مشهود له بالجنه ده یعنی د زنکدن په وخت کې دته جنت حاضر وي علما وایي چې د چې څه وخت کې ساه وځي نو دغه وخت کې دته جنت حاضر وي مخامخ او دا ورته وایي چې دا ستا ساه وتل او دا د مقام دی په جنت کې نو گویا شهید معنا دا مشهود له بالجنه یا مشهود له بالملائکه شهید ته شهید ځکه وایي چې په وخت د مرګ کې یا خود ته ملائکه حاضر وي او یا دته جنت حاضر وي نو شهید په معنا د مشهود باندې د شهید معنا ده او شهید چاته وایي چې کوم قسم مړی هغه ته شهید وایي عزیزانو دې کې باس ډېر زیات ته هغه تفصیل کې درته نظم خلنده غوندې معنا د شهید دادا چې شهید چاته وایي من قتل بظلم کم سړی چې په ظلم قتل کړی شي هغه ته شهید وایي یو سړی بے گناه قتل کړی شي هغه ته شهید بے گناه قتل کې دام راځي چې یو سړی سره ستا جنگ دی تا ورته کنځل وکړ او د کنځلو بدل کې هغه در باندې ډزو کوته مړ کې نو ته شهید دی ځکه چې د کنځلو بدل کې ستا مرګ هغه ته روانو یا دې په کور ډاکر آله او تا نه مال وړو او تو ور سره مقابله شوی او ته مړ کړې نو ته شهید دی علی هذا القياس کم سړی چې په ظلم مړ کړی شي بغیر د قصاص نه چې د چا تا پورې مرګ نه او په ظلم مړ کړی شي دې سړی ته شهید ویل شي اوس علما وایي چې شهید چې څوک په ظلم مړ کړی شي هغه سړی به لمبی نه هغه به کفن نه وراچي هغه ویني چې کمی په دل لګېدلی وي هغه ته پاکي نه په مغه وینو کې ګندا په مغه جامو کې خپل صادر به تاو کی او خخ به غسل او کفن چې ده دا به شهید ته نه ورکي